میدان وردګ ولایت چې د نورو ولایتونو ترڅنګ په دې ولایت کې هم بنسټیزې پروژې تر کار لاندې دي. د یاد ولایت مسؤلین وایي چې روان کال په دې ولایت کې په 4 پروژو کار روان دی چې ځینې بشپړې او پاته نورې به هم ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. میدان وردګ ولایت بیا رغونې ته ډیر ضرورت لري. نو اوس په دغه روان کال کې تخمینا 4 پروژې د کار لاندې دي. په دې کې 10 دانې تکمیل شوي پوره شوي دي، هغه خلکو ته خدماتو ته سپارل شوي دي او نور د کار لاندې دي. او دغه پروژې چې موږ تطبیق کوو دا په ټول ولایت کې د ټولو ولسوالیو مساوي شکل باندې، یعنی کوشش کوو چې ټولو هرې ولسوالۍ ته خپل حق ورسیږي. د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې پلې شوې پروژې په چټکۍ روانې دي چې د دې سیمې اوسیدونکي ورته د خوښۍ ترڅنګ د بشپړولو لپاره له مسؤلینو سره اوږه په اوږه کار کوي. موږ د ولسوال په صاحب منده باندې دغه په امر باندې دادل په سیمه کې د اخچی په سیمه کې د کرک په سیمه کې سرمدا په سیمه کې دغه په منده باندې موږ کار کوو. ولسوال چې موږ څه زخته کومه کړی دا او دغه د ټول ولسونه موږ سره همکار دي. موږ د سرکټ ډېر خوشاله یو چې چاته لږ تاوان ورسېدم په دغه باندې ګټه دې موږ زخته ډېره ده. زما په واورو کې موټر بند و، مریضان به پکې پاتې و، دې ته ټول خوشاله دي او خدای پاک وکړه چې دغه موږ ته پلچکونه او د پلونه را جوړ سي. دغه وادي صاحب د شکاله ولسوال صاحب ډېره مننه تاسو نه دغه چا چې همکاري کې کړې ده خدای دې ټولو سره وکړه. د مسؤلینو په وینا چې میدان وردګ ولایت بیا رغونې ته ډېره اړتیا لري. ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې به دې ته ورته نورې پروژې هم پلې کړي.